آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ فمن یرد اللہ پس سوچو غواری اللہ تعالی یاد یہو چے ہدایت ورکی دتا یشرح صدرہ للاسلام نپرانزی سیند در اسلام دا پارا ومن یرد سوچ اللہ غواری ان یذلو چے گمراہ کی دلا یجعل صدرہ ضیقا حرجا نؤگرزی سیند دا ضیقا تنگا حرجا دیر تنگا دا ضیقا مانا ہم تنگا او دا حرجا مانا ہم تنگا نو دیر تنگا سمر تنگا کانما یصعد فی السماء دمر تنگے کی دی ایمان دا قبول پا خاطر باندے کانما یصعد فی السماء لکہ جی دیر تکلیف سر برخیجی لکہ جی دیر تکلیف سر برخیجی پریدہ نخیجو قاضی صاحب وګورئ پردار ته څه توجه وکړي اوس دا د لوی سوال سره د جبر الاختیار دا څنګه دا به خبره برابر کو فمن یرد اللہ سوچ ارادو کہ اللہ تعالی یاد یو چے ہدایت ورکی دلا یشرح صدرو للاسلام نپران دے سینرد اسلام پارا ومن یرد او سوچ ارادو کہ اللہ تعالی چے گمراہ کی دے اجعل صدرو ضیقا حرجا نو گرزی سینرد نہایت تنگا کانما یصعد فی السماء کانما یصعد فی السماء لکہ دے چڈیر تکلف سر خیج فی السماء بلندوں کی کذالک دارنگے یجعل اللہ الرجسا اللہ تعالی اچے الرجسا پلیتی رجس مانا پلیتی گندگی دینا مراد دے ختم او مہر د جباریت دینا مراد دے مہر د جباریت چلے جباریت مہر لگے اللہ تعالی غل الذین پاکستانو باندے لا یؤمنون چی ایمان نراڑی عنادن چی ایمان نراڑی عنادن نو اس بری خبر زین توازح شوی چی دا عناد قید مور سرو لگو ننگوی چی دا خیر پا باب کے ہم دری مراتب دی دا شر پا باب کے ہم دری مراتب دی دا خیر پا باب کے دری مراتب نمبر اول انابت چی سڑے مائل بھی دیتا چی ما تر خبر ملاوشی ما تر حق خبر ملاوشی he is looking for حق somewhere دیتا سوئی انابت سوئی انابت نو چی یو سڑی کی انابت پیدا شی طلب او جستجو پیدا شی طلب او جستجو پیدا شی نا اللہ تعالی ورطور کی ہدایت دا انابت نبات دیا مرتبہ رسی دا ہدایت او چی سڑے ہدایت دزلد اخلاص قبول کی نو اللہ تعالیٰ ورطور کی استقامت اللہ ورطور کی استقامت پبل جانب دو شیئن دی دری شیئن دی نمبر اول انکار پا اساس دا جہالت انکار پا اساس دا جہالت دوائم مرتبہ دن بعد چی سڑے پا دی جہالت بانے قانع شی سڑے پا دی جہالت بانے قانع شی نو چی قانع شی نو عناد پیدا شی سی پیدا شی عناد پیدا شی دے بیا انکار کئی دا عناد پاساس انکار کئی دا عناد پاساس نا دے پا جہالت قانع شی بس دادما پوئے دے رہا دا کافی دا یعنی جہالت بانے قانع شی مانا دارا چی دے دا علم طلب نہ کئی دے ویزر ٹول نخو ہوئے گم جہالت بانے قناعت مانا دارا چی دے پل جہالت تا جہالت نہ ہوئی جہالت نہ ہوئی نو دے قانع شی چی زمانہ پوئے سارے دنیا کے بل نشتا نو دے چی پیدا شی سا عناد و عداوت نو چی کل انکار اساس دا عناد تورسی انکار چی دا عناد بنیاد تورسی نو درم مرتبہ پیدا شی اگے تو ختم او مہر دا جباریت دا آیت دا تطبیق کی پا مہر دا جباریت باندے جباریت مانا چا اللہ تعالیٰ یو سیل پہ لگے پا زور باندے چا تابانے ما دا خیر دروازے بند لکھنے تابانے ما
د خیر دروازې بند نه. یو سړی چې د خپل جهالت اعتراف کوي هغه باندې خدای خیر دروازې بالکل نه بندي، خو چې یو سړی خپل جهالت ته علم وایي الله تعالی په دروازه بند کوي. نو دا اصطلاح د داسې خلکو د داسې شاده کار نه دی ویل کوي چې تازه پیدا شي یو نه تایید سورہ الزخرف یا سورہ شورا آیت نمبر 11. شرع لکم من الدین شریعت جوړ کړي تا د پارا د دین پاساس ما آغا شریعت والصابی نوحن چې حکم کړو الله تعالی داغه نوح علیہ السلام ته والذی آغا دین اوحینا الیکا چې مونږ وحی کړی تا ته وما آغا دین وصینا به ابراهیم چې مونږ حکم کړو داغه ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته سو غدین ان اقیم الدین د اقامت مختلف معنی دي. نمبر 1 ان اقیم الدین چې نیغو ساته دا دین ان اقیم الدین دا دین نیغو ساته د بنت کوما د خپل خواهشاتو په اساس کګوما دا دین چې څنګه راغلی خدای طرف نه په هغه دالو ساته مکسچر ور سره ما جوړوا انوویشن پکې مکوا د خپل خواهشاتو مطابق انووی ځکه مونږ د دین نه د اړو پښو جوړ کړی دا څنګه جوړ کړی د اړو پښو چې په دوه کله داستاو چې دا خبر را ترا سره نه نو چلو دا څه شاو کړ صحیح. الله تعالی وایي نه بل اړو پښو نه جوړي چې څنګه خدای را لګل ما شان نه جو ساته. یو دغه خبره ان اقیم الدین چې قائم کړي دین نو اقامت دین د امپلیمنټیشن نه عبارت ده. څه نه عبارت ده؟ امپلیمنټیشن نه به طور نظام امپلیمنٹ کا. دا دو خبرې. نمبر 3 ان اقیم الدین چې نیغو ستا دا دین فرقواریت پکې مې پیدا کوا گروه بندای پکې مې پیدا کوا دغه راغی گروه بندای پکې مې تا بیګا دو جرم کړی یو خو فند ریزینګ ته نه راغله دا د یو جرم دا په ریکارډ راغله بس تا په سی ډي کې ملړ شي نه او دویم جرم دې دا کړی چې تا بیګا ټول شپه غزلې اورېدې هغه پوهې نه په خپل مشرک چې دا جرم بچا کړی. شرع لکم من الدین مشروع کړی دی الله تعالی تاسو لپاره د دین په اساس باندې ما آغا دین والصابه نوح چې حکم کړی الله تعالی داغه نوح علیہ السلام ته وما وشو الذی واغدن چې وکړو مونږ تا وما وصینا به هغه چې مونږ حکم کړو داغه ابراهیم موسی او عیسی ته. نو پیغمبران خو 1,40,000 کم وبېشتي خو الله تعالی څلور پیغمبرانو ته ذکر کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه څلور نوح ابراهیم موسی او عیسی. وجه دا ده چې نوح علیہ السلام ابو الانبیاء ګڼل شي. نوح علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو پلار ګڼل شي. دا ویل نون پرسنالټي و دا څه شی و دا ویل نون پرسنالټي و ایون مشرکین مکه هم پیژنده نوح علیہ السلام مشرکین مکه هم پیژنده ابو الانبیاء ورته وي. دا غینه بعد ابراهیم علیہ السلام هغه د عربو خپل پلارو هغه خود پیژنده هغه داول الله دا هم ویل نون پرسنالټي و. موسی علیہ السلام جوګان د علاقه کې اوسېدل فالور د موسی علیہ السلام نو دا هم ویل نون پرسنالټي و. عیسی علیہ السلام کرسچیانانو اوسېدل نو دا پرسنالټي هم ویل نون و هر طبقه ته دا شخصیت هم ویل نون و هر طبقه ځکه چې چا فالور کوم ځای اوسېږي ها نه هغه لیډر خود متعارف شي. هغه لیډر خود متعارف موږ مسلمانانو د امریکا کې اوسېږو نو د امریکایان محمد رسول الله نه پیژني یقینا نه پیژني کې نه پیژني. اوس موږ تاسو د افغانستان او د پاکستان او د بنگلاديش او د انډیا کوم مسلمانان چې راغلي یو ها نو موږ د فقه په اساس باندې فالو کوو امام ابو حنیفه. نو زمونږ نو مسلمانانو چې عرب لکه شوافی دي حنابلہ دي هغه امام ابو حنیفه نه پیژني یقینا نه پیژني که فاول ورزل موجود دي ځکه فعل او ذل موجود دي یعنی هغه چې زمونږ مستور خامخا تاسو کې چې دا ول نو موږ ته متعارف کو دا زمونږ امام انټرپریټیشن
صحیح شو هغه کې په کوم انداز باندې مسکي نو شیر شاه کبس کوم تاسو کې مونږ چې دا یو سړی داسې مسکو نو موږ ورته متعارف کوی د فلاني امام تابع دی نو په دې اساس باندې لیډرشپ متعارف شي صحیح نو چې پاله ورته چا موجودي نو بس متعارف شي نو صحیح شو نو الله تعالی وایي دا څلور پیغمبران دا متعارف دي نو ما غي تم دغه دین ورکړو چې دا کوم دین مې محمد رسول الله تعالی کړی او دوی ته ما څه ویل دوی ته ما دا نه ویل چې ختمونه وکوي سبق وایي ان اقیم الدین دوی ته ما دا نه ویل ختمونه وکوي شابه حجم شي او لیم بلال کوي او غوشي پخې کوي او پلاو پکې پوخ کوي ځکه ختم بکیږي د کتاب څه بکیږي دوی ته وینا ان اقیم الدین دا دین به امپلیمنٹ کوي یو معنی دا چې دې بس سټریټ فارورډ ساتي څنګه به ساتي سټریټ فارورډ چې څنګه الله طرف ته راغلي خپل خوشي او پکې نه داخله انا قیم الدین د سټریټ فارورډ ساتي څنګه الله طرف ته راغلي دي ځکه اډلټریشن خو څه شي دی کرایم دی اډلټریشن کرایم دی اوس کو څوک په دا پټرول کې ډیزل یو ځای کې دا څه شي دا کرایم دی کنه ځکه دا کوم شی چې پټرول د قبيله څخه نه دی هغه پکې یو ځای کړ نو چې کوم شی د دین د قبيله څخه نه دی خواهش او تا خواهش په دین کې وردن نه کړ نو دا په اډلټریشن دی دا څه شي اډلټریشن ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی تفرق مکوي دی کې نو تفرق دی ته وای چې په اصول د دین باندې سودا بازی وشي نو تولیکا سفلا خانه چې په اصول د دین باندې سودا بازی وشي نو دې څه ویل شي تفرق ویل شي فرقواریت ویل شي وتا څورته ویل شي فرقواریت ګروپ بندي نو په دې اساس په سوکتا ته دا آیت پیش کړي چې دا حنفیت او شافعیت او مالکیت او حنبلیت دا فرقواریت ته الله تعالی و ينقيم الدين ولا تتفرقوا فيه مرګریا هغه دین ایکسپلین کوي هغه د دین په اصول سودا بازی نه کوي ای دین څه کوي ایکسپلین کوي چې دا به امپلیمنٹ کیږي څنګه هغه دین ایکسپلین کوي چې د دې حدیث امپلیمنټیشن څنګه لري د دې آیت امپلیمنټیشن څنګه هغه دا نه وایي چې دا آیت چینج کړه آیت نه چینج کوي آیت امپلیمنٹ کوي لکه موږ زمينه ورته مساعده څه ورته زمينه ورته مساعده تشریح کوي انا قیمت ځکه نه صحیح چې په کوم اساس باندې دا مذهب پرې ترجیح سره پرایورټي سره نه کنه دا ځان له پرایورټي ګوري کنه why he is leaving this mother and going to another one دیتا تشهی وای دیتا خواهش پرستی وای دیتا خواهش پر یو پرسنالټي بزان د پاره امام او لیډر ګرځي یو پرسنالټي بزان د پاره امام او لیډر ګرځي تشریحات او اساس باندې otherwise you are not following an imam in his interpretation you are following your own ease and relaxation which is شهوت پرستی دا حرام دی التشهی حرام عند الائمه كلها دا تشهی د ټول امامانو په باندې حرام ده دا ټول pick and choose دا وام کنه pick and choose بلکې امام ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې اسانه په بنیاد باندې pick and choose کول د ایمان د زوال خطر ده پکې ځکه یې سبب شیطان دې پم کوي چې ټول نه خاص اني خدای چې اسلام پرې ده بس ورته چارتا صحیح دا ټول نه خاص اني ده نیکسټ سټپ په بدلای سفر خانه نیکسټ سټپ په بدلای چې دا خاص اسانو پسې ګرځي څه پسې ګرځي اسانو پسې ټول نه خاص اني خپل په چرچ کې ده یو چاته موضوع نه معلومه فرق په شي باندې څوک نه نو ولې نه نو خو زه خو کم از کم هر یو مسلمان ته دومره خو پته پکاره زفاله ورته چایم صحیح ده نو چې استاد دوره پته زفاله ورته چایم then that is your duty to find out who is the expertise in fiqh Hanafi صحیح so you must ask a mufti of fiqh Hanafiya you should not ask any mufti who doesn't know anything about fiqh Hanafiya دا ضروري کا خاص ډاکټر پسې بغږي سپیشلیست پسې بځي چرته پسې په خانه سپیشلیست پسې کله وخت د خوګیرو په ځای باندې تلل ارتوپیډیک سرجن لا نو وګړه بدله بیړه ورکړي ځکه چې اډو کو سره کوم ډیلینګ کیږي هغه وخت سره نشي کېده کله وخت پر دې سره هغه ډیلینګ شروع کوم چې اډو کې سره کیږي بیړه ورکړه بیا وسه په خان ته ډورونه راغی صحیح اوس وته شي غزلې وای ورته ډورونه وایي راځه دا ورته 15 منټه غیر ازري وکړه استا ټول ریکارډ خراب شفه څه پوښي څه بلخانه تاسو په ځان پوښتنه دشمنان دې بلا ډیر دي صحیح ده کنه دشمنان دې بلا ډیر دي
کبر علی المشرکین ډیر سخت او ګران تیږي مشرکانو باندې ما دغه خبره تدعو ملي چې تاسو هغه جانب ته دعوت ورکوي. ورته وګوره د کافر او د مشرک وړاندې کله مونږ خبره کې مسلمانانو ته چې مونږ کوي ای باندې دا ګران نه تیریږي، روزي نیسي دا ګران نه تیریږي، زکاتونه ورکوي دا ګران نه تیریږي، سبحان الله الحمدلله وایا دا ګران نه تیریږي، د قران تلاوتونه کوه دا ګران نه تیریږي، ختمونه کوه دا ګران نه تیریږي، سلیبریشن کوه ورځ شپه منا هوا دا ګران نه تیریږي. هغه باندې چې ګران تیریږي د دین امپلیمنټیشن ګران تیریږي. کله خبرو کا چې قران امپلیمنٹ کا بس فورا الرجی شي ای فورا الرجی شي شو دا خو امپلیمنټیشن خبره کیږي دا به ظلم شروع شي، ډیسکریمینیشن به شروع شي، فندامنټالیزم به امپلیمنٹ شي، فلان فلان خبره ځین کې دا الله تعالی سوره کله مخکې مبتدا خبره کبره علی المشرکین ما دا د امپلیمنټیشن خبره چې کړه به کافر باندې ډېر ګران کیږي. کبر علی المشرکین ډیر ګران تیریږي مشرکانو باندې ما تدعو ملي خبره چې تاسو دعوت ورکوي هغه جانب ته الله یجتبی الیه من یشاء الله تعالی را کشکې ځان جانب ته. یجتبی معنا راکشل دا راکشل وای الله تعالی را کشکې ځان جانب ته راکشی ځان جانب تا من یشاء سوچ اراده ہو کی و یاد الی ہدایت ورکی ځان جانب تا من ینیبا چاہتا جسو انابت کئی چچا کے طلب وینو اللہ تعالی والا ہدایت ورکی او که طلب پکی نی نو دا سے دا بے قدر شیخ ہونا چھ خدای دا سے بے طلب خلق بسی ونولی ما اللہ تعالی استعداد و صلاحیت ور کرے دے کہ استعداد و صلاحیت پر بنیاد بانی انسان کی طلب پیدا شو نو اللہ تعالی ورتا ہدایت ورکی او چې ہدایت د زړه د اخلاص قبول کی نو خدای ورته استقامت ورکی. خبر ګن کړه نه نه او منیب اسم فاعل دی دا یونیب دا فعل مضارع ده. واپس فمن یرید الله سوچ غواړي الله تعالی یاد یو چې ہدایت ورکړي دتا یشرح صدره للاسلام نو کلاو کی سینه د اسلام لپاره سوچ را دولر چې گمراه کې غلا یجعل صدره او ګرځي سینه دا غزي کن خرجن انتهایی تنگا کانما یصعد فی السماء لکده چې خجیږي فی السماء په بلندای کې سما معنا بلندی کذالک دارنگے یجعل اللہ رسا اللہ تعالی گرزوی دار یسو پلدے غل الذین کسانو بان لا یؤمنون چی ایمان نراری عنادن چی ایمان نراری عنادن وہذا صراط ربک ادا دین اسلام صراط ربک دا لار پروردگار دا دا مستقیما پدی حال کی چی نیغا دا دا لار نیغا دا قد فصلنا الآیات تاکہ سرمون تفصیل سر بیان کرے آیتنا لقوم العاقون پارا یذکرون چی غید پوئی کوشش کی. تذکر مانا د پوئی کوشش، تذکر مانا سا د پوئی کوشش کی. لهم دار السلام دوی د پارا دار السلام کور د سلامتی یاد عند رب پنځ د پروردگار د دوی نو کور د سلامتی یاد زکه الته لوګه نشتا لوگا ان سنس چې کم لوگا بتا ټارچر کوي کم لوگا وتا په تکلیف کې جنت کې دغه شي نشتا ال تستړي نشتا ځکه لیبر کول نشتا لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. الله تعالی فرمای چې جنت کې به جنتیان نه بدوی باندې هغه لوگا راځي چې فیډینګ نه کیږي هغه لوگا چې فیډینګ بیان کیږي او ستړي په ناراضي ځکه چې لیبر پکې نشتا. دا یوا نمبر 2 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نه پکې تکلیف دی ګرمشتا نه پکې تکلیف دی یخ نشتا. صحیح درېمه خبره چې په جنت کې تحیتهم فیها سلام چې خلک یو بل سره ملاويږي نو وای بچي پیس بیا پانیو سلام دی تا باندې څه شي سلام دی تا باندې او دا مونږ السلام علیکم دا صرف یو گریټینګ نه دی دا صرف یو پیغام ورکول دی مسلمان رو الله چې زماره طرف نه بالکل مطمئن یا زبتا هم کوم نه السلام علیکم اصل کې هغه یو شوټي ورکول دی دا مونږ یو ته سلام کوو سلام معنا څه ده چې زماره طرف نه بالکل مطمئن یا زبکه تا هم کوم نه زبا تکلیف نه کوم ان شاء الله که جماعت نو وته بیا به ګورو صحیح صحیح
دا غړې نه کوم کله جماعت مسجد نه کبار وته بیا به سره ګورو خبر درو چې کافر چې په اسلامي ریاست کې ژوند کوي د قرآن قسم ورکوي څه کوي کافر نه قرآن په هغه په قرآن بلیف نه کوي قسم ورکوي ها هغه قسم ورکوي د بلیف بنیاد باندې هغه باندې بلیف نشته هغه به هغه په کتاب باندې قسم ورکوي چې کله په دې پوتای باندې لاس کله په دې ګرانت باندې لاس ستاره په ګرانت څخه باندې قسم وي ان کوي بالکل ته څنګه توای روان دي و کله په دې ګرانت باندې لاس نو درام رکاب کابل کې قرآن محمد کو تشریح کوي نعم او شرعا ناجائز الله اکبر ان لله وانا الیه هغه ته بایبل کې د پکم قرآن کوم کتاب باندې عقیده الله اکبر دا قاضي ساده سره ها اني هاو اوس څه خبره وکړه لهم دار السلام دوی د پاره کو د سلامتی ده نو دا السلام علیکم چې مونږ یو بل ته وایو دې معنی ده چې یو بل شورټي ورکو څورکو یو بل شورټي یو سړی دلته پروپاګاندا وکړه دلته کې دا لمرګرو اختلافات پیدا شو نو یو سړی دلته کې دغه کوي د قاضي سي یو خاص شاګرد او خاص مرګري چیر وخت ورسره هغه ته ما السلام علیکم ما السلام علیکم هغه ماته هاي هغه ماته هاي صحیح شو هغه کسانو تاسو ته هغه مرګ نه کسانو تاسو ته هغه نه موږ په درس کې درس کړی دي چې ته چا شورټي ورکې وعلیکم السلام دې معنا چې ما طرف نه مطمئن یا I will never harm you ځکه ته دا شورټي نشم وکړای ځکه منافق دی صحیح شو صحیح دی لهم دار السلام د دوی لپاره کور د سلامتی ده عند رب پنځ د پروردگار دوی او هو وليهم الله تعالی وليهم پروټیکټر د دوی دی ولی معنا پروٹیکٹر وهو وليهم الله تعالی هیلپر د دوی دی وهو وليهم الله تعالی دوست د دوی دی بما كانوا يعملون پاغ عمل چې دوی کوي و يوم يحشرهم جميعا اغورز باندې چې الله بجمع کې دوی ټول لا یا معاشر الجن ابي ابوي چاته جنات ته چې یا معاشر الجن او ډلې د جناتو قد استكثرتم من الانس استكثرتم معنا تاسو ډیر ملګری کړو ځان سره من الانس د انسانانو نه ځکه شیاطین د قبيله د جناتو څخه دي شیاطین چرته نه دي د قبيله د جنات څخه دي او شیطان څه کوي انسانان ځان سره ملګری کوي گمراه کوي ها الله تعالی بای ایڈریس چې یا معاشر الجن او ډلې د جناتو شیاطین قد استكثرتم تاسو ډیر ځان سره ملګری کړو من الانس د انسانانو نه گمراه کړی مو وقال اولیاء من الانس او وای باغ مرګری د دوی فرندز د دوی دوستان د دوی د انسانانو نه ربنا او رب زمونږه استمتع بعضنا ببعض استمتع مونږه نفع غست په یو بل باندې نو دوی په مونږ باندې نفع غست مونږه ځان سره ملګری کولو مونږه ځان سره ملګری کولو او مونږ د دوی په دعوت باندې لبیک وی شی مو انجوای کو ناروا مو انجوای کول حرام مو انجوای کول وبلغنا اجلنا الذي او رسیدلی مونږه بلاغ فکس ټایم تا اجلت لنا چې تا مونږ د پاره فکس کړو قال الله تعالی بوئی النار مسواکم نوس اور زاستاسو دے خالدین فیها ہمیشہ بے تاسو لگے کہ الا ماشاء اللہ مگر آغان دادا چې الله غواړي نو اور نو بهر راو باسی نو متاسو بار بار ذکر کړی دی چې جهنميان به د اور نه بهر راوځي فاروای الله به فاروای جهنم نه بهر راوځي اوس دا فاروای راوتل بسې د جهنم نه بهر یو پاند دی یو څه یو لوی پاند دی پاغې کې د جهنميانو پس بلډ یورین سویټینګ دا ټول ارسل جهنم نه رابایي جهنم او هغه پاند کې جمع کیږي نو چې دای کله تند شکایت وکي څوکي د تند شکایت وکي نو الله او فرشتو ته دې بوزو بوره دې ډېر تګي دي نو جهنم نه بیراو بس یا پاند نه بیراوي هغه پاند نه صرف دا چې دغه ګند دی بلکې هغه بوایل کیږي اسه کیږي یا ایشي نو الله تعالی ورته غسلین ليس لهم طعام الا من غسلين غسلين نه جوړ شوی د سنت د بدن نو د بدن نه جوړ شوی د موتیازم نه جوړ دی
دا لوی او دسماته دا هم نه جوړ دی، دا زخمو دا وینه دا هم نه جوړ دی، دا نو وای تاسو دا نو دا هم څه دی د بدن نه جوړ دی، دا سویټینګ او خلا دا ټول د بدن نه جوړ دی. نو دا ټول شي نه الته په پان کې به جمعي هغه به یشي صحیح. نو فرشتي دی راولي ورته وایي چې اوس کوي دا اوس کوي. نو اوس لیکوډ خوار څه دی لیکوډ د ضرورت ده کې ډي هایډریټ شي دي څه شي دي فور کې ډي هایډریټ شي دي. الله تعالی فرمایي چې يتجرعه دا سه لګ لګ بته يتجرعه يشربه جرعه دا سه ګټ ګټ لګ لګ ګټ پاخلي ځکه د سکلو دي نه صحابوی تر روان دی. الله اکبر یو ګند الله مو دې بچ ساتي. يتجرعه دا سه ګډ ګډ بیسکی ولا يكاد يسيغه امکان نشته چې پاسانه تیر شي ځکه دا مرین تیریږي. ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان. الله تعالی فرمای د موت اسباب بدوی باندې اٹیک کوي د چاپیره جوانه ګره دا هر یو ګډ موت سبب د مرګ سبب دی، دا هر یو ګډ د مرګ سبب دی. وما هو بمیت. والله تعالی فرمای مرګ پښتنه ځکه مرګ متعلق او ډیسایډ شي چې تاسو عمرې نه مرګ متعلق حالانکه دی بغواړي دا چې کوم شنو خلاص بشو. الله تعالی فرمای وما هو بمیت انت مرګ تصور ستنه حالانکه هر یو سکند مستقل مرګ دی. الله مې بچ ساتي. صحیح جائز ہے. ان ربک حکیم علیم تاکہ سرا پروردگار تا حکمت والا و عالم دے. وکذالک نولی بعد الظالمین او دارنگے نولی بعد الظالمین بعضا نولی ولا یولی تولیتا دوستان گرزو مونگا. اللہ تعالیٰ فرمائی وَكَذَلِكَ دارنگے نولی بعد الظالمین بعضا دوستان گرزو مونگا ظالمان دیو بل. دو ظالم سڑی دوستوں کی ظالم عادل سڑے کدے ظالم سڑی دوست نہیں. وَكَذَلِكَ نولی بعد الظالمین زمون کو پختو کی ضرب المثل وی چی پخوی سر ساری دا حقو دوار یاری چی پخوی سر ساری مانا مساوی چی پخو سر ساری دا حقو دوارو یاری. زمونږ یو عزیزو ډېر یعنی ایجوکیټډ سره نو خدا زمونږ پښتانه مشران چې ډېر پاخه پاخه خلکو دې خبر به ډېر د عقلمنده خبره وه. دې خبره به بے غیرت تاسو لفظ بے غیرت وایي که دله وایي دواړه وایي دله هم وایي. نو هغه به وی زه د بل کلي دله پېژنم وی زه پردي کلي دله چې زه نه هغه کلي ته کله تللی یم نه مې هغه کلي خلک دی نه مې دا سړی لیدلی خو یې زه یې پېژنم. نو موږ ورته بابا ته څنګه پېژنې وی زمونږ د کلي دله سره یاري صحیح. نه چې خپل کلی دله سره د بل کلی سره راځي نه ته پوښه دا راځي کلی دله ده صحیح. ځکه چې په خوې سره ساری نو دا غوي دواړو یاري. کو ند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا او دارنگ مونږ دوستان ګرځو ظالمان د یو بل بما کانوا یکسبون دا فسبب دا هغه چې دوی کوم کسب کولو. یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن اللہ تعالیٰ بوئے کہ یا معاشر الجن اور ڈلد پیانو د انسانانو علم یاتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاست رسولان ستاسو دا قبیلے یقصون علیکم کہ بیان ولی تاست آیاتون زما وینذرونکم ایر ولی تاسو وارننگ درکولو تاسو لقاء یومکم هذا دا ملاقات در رزستاسو نچی دادے. نو سو کذالک نولی بعد الظالمین بعضا یو معنی خو دا ده چې ظالمان مونږ د یو بل دوستان ګرځو. دویمه معنی دا ده چې د دنیا د نظام چلولو لپاره د یو ظالم نه دنیا خلاصولو لپاره د بل ظالم پیدا کړم چې د توبه چې د څوک الله تعالی ظالم په ظالم وای. الله تعالی وای کدا څه کار نه کوي دنیا په خور نه شي وای صحیح. خو چې یو ظالم ظلم انتها تور هندور ته بل را پاسو څوک هم ورته بل راځي د پسر کینا ناغه داغه په سر باندې کې سموداغه د ظلم بازار ګرم کی سموداغه دویم ظالم د ظلم نه الله تعالی ورته درېم را پیدا کیوس ته په دوه ورشه. سوره البقره سوره البقره
آیت نمبر 251 د دویمه پاره آخری آیت نه یو آیت مختلف اعلان وکړه فهزموهم باذن الله بنی اسرائیل شکست ورکو لشکر د جالوت نا په اذن د الله تعالی وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود علیہ السلام جالوت کافر وآتاه الله الملک ورکړو د الله تعالی الملک بادشاہی والحکمت نبوت دانشمندی نرټول له دانشمندی سره نبوت وعلمه تعلیم ورکړو دتا مما دا شینا یشاء چې دغه خوا ولولا دفع الله الناس اکثر نو دفع کول دا الله تعالی خلق لا بعضهم ببعض په یو بل باندې الله تعالی انسانان په یو بل نه کنټرول کوله الله تعالی انسانان یو په بل نه کنټرول کوله لفسدت الارض نو دازمه کبه ډیره فاسده شي ورانه شي هوا خدای وای دنیا به ورانه شي هوا ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله تعالی د فضل مالک د مخلوقات باندې نو چې یو ظالم ظلم ډیر حد ته ورسی نو خدای یو بل را پاسې ته په ورمنډک نه ورمنډ کی دا په انډیویډوالز کې هم او په سټیټس کې هم او په ګروپس کې هم په انډیویډوالز کې هم په ګروپس کې هم په سټیټس کې هم نو په هر ځای کې د خدای د قانون دته وای فطری قانون دته څه وای فطری قانون موږ ته په فارسی کې یا پښتو کې یا اردو کې فطری قانون انضباط څه ورته فطری قانون انضباط انګریزي کې ورته نیچرل کنټرول سیستم څه ورته نیچرل دا نیچرلی دا پروسس چلیږي دا انداز سره سورہ حج آیت نمبر یو کم سلویخ او سلویخ اذن للذین اجازت ورکړې شوې دا کسان ته یقاتلون چې هغه سره قتال او فایټ کول شي بانهم ظلموا هغه له اجازت ورکړې شوې دی وایي چې سره زیاتې شوې دي نو چې سره زیاتې کې بن خدای وایي هغه لپاره دا پرمیشن دی چې ریټالیټ هغه دا ظلم سکی ریټالیټ کی رد عمل ښکار کړي خپل ډیفنس وان الله على نصرهم لقدير او تاکي سره الله تعالی په امداد دوی باندې یقینا قدرت لرونکی دی او صلی الله تعالی وایي ظلم شوی د خلکو سره چې د اجازه ورته ملونه شي فایټ وکړي الذين خلقوا اخرجوا من ديارهم چې غیستل شو د کورونو دوینا بغیر حق بلا وجه بغیر حق معنا بلا وجه الا ها یو وجوا الا ان يقولوا ربنا الله بس صرف دا یو خبرو چې دوی رب زمون الله تعالی دی نو الله تعالی فرمایي اوس کوم ظالمانو چې ورسره ظلم کړ او دې د خپل کورونه او د پراپرټی نه استیو ما دوی ته اوس په دوی ورمنډه کوي اوسو کې په دغه ظالمانو باندې وردو کوي اٹیک پیو کوي او خدای وایي دغه انسانان کنټرول کوم اذروایز خوای به ورکړه کورونه ته مدینه ته مراتل ای به څه کول مکی والو به څه کول اول خو دې وطن دراوستل نو به پارام پر خودت نو ځنې پر خدای تعالی ورته ته ورته دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اکثر نو تفقول الله تعالی انسانانو له یو بل باندې لهدمت صوامع نو تاکی سره ورانشه بو صوامع خانقاهونه د کریسچین مونکس سومعوي ورته د کریسچین مونکس وی عبادت خانه د مونکس وبيع او چرچز د کریسچیانانو یوی د مونکس سومعه هغه د جدا یو د پریستانو چرچ وبيع وصلوات او سنگاگ د يهوديانو ومساجد او مساجد د مسلمانانو یذکر فی اسم الله کثیرا چې یادول شي هغه کې نوم د الله تعالی ډیر ولینصرن الله من ينصر وصلی الله تعالی وي په دې ګرځو کې چرچونو کې هم د خدای نوم غوښته شي په دې مونکس دغه په ځای کې هم د خدای نوم غوښته شي پر سنگاگ کې هم د خدای نوم غوښته شي په مسجدو کې اوس الله تعالی فرمایي چې په هر تصور چې د خدای نوم مخلي دا بل خبره چې تصور غلط دی دا بل خبره
چې ډېر خلکو تصور غلط دی خو بهر ته دي نوم خو د الله اخلي نو الله تعالی وایي چې نوم د الله اخلي نو علی حسین کی ورکړي دا چې نوم زما اخلي زما د نوم د وجه ټوله بار خانو می سور کړی دا یو سانکټي یو تقدس مار کړی دی او هغه تقدس ادا دی چې په هندستان کې مسجد قانونا او کانسټیټیوشنلی هندوان ورته سنشي شي ویلې صحیح کانسټیټیوشن هندوان ورته سنشي شي ویلې په پاکستان کې مندر د هندوانو مسلمانانو ورته سنشي شي ویلې په امریکا کې زمونږ مسجد کریسچیانان ورته کانسټیټیوشن دا جرم دی هیډ کرایم دی تاسو دا هیډ کرایم ځکه الله تعالی فرمایي ټولو کې د خدای نوم غوښتل شي نو دلته مستا مسجد پروټیکټ کړی دی په افغانستان کې مې دوی کنيسا او چرچ پروټیکټ کړی دی صحیح او په بل ځای کې مې د يهودانو سنیګات پروټیکټ کړی دی ځکه چې خدای نو او الله تعالی ورپسې وویل ان سبحان الله ها زما امداد هغه چا سره چې څوک د خدای د اصل دین امداد کوي هغه بل خبر هغه دیم کیس دی خو اساسي کیس دار چې د خدای نوم غوښتل شي هغه د وجه د غزاینو ته مې او الله تعالی کما انسانان په انسانانو کنټرول کول نه نو دوی خو باندې مسجد پرې خو دی نو به کنيسه پرې خو دی باندې به سنیګات پرې خو دی دا ټول ورته به تاسو تلاش کړی ځکه دا ډېر ایکستریمیست خلک کې انسانانو جذبه شي نو بیا څه کوي ما تاسو ته خبره کړو ما دا بابری مسجد چې کله وران شو په کوم ځای کې په انډیا کې اجودیا کې نو چې کله هغه هندوان شر پسندو هغه وران کړو په ټول دنیا کې خلک مسلمانان شو په غوسه شو افغانستان پاکستان او خاصم دشمنی ده نو پاکستان کې مسلمانان غوسه شو یا سبحان الله نو پسند کې اته مندرونه وسودل سورہ اته مندرونه د هندوانو هغه وسودل لہذا پاکستاني حکومت کانسټیټیوشنلی باوندو چې هغه ته وزیرانو معذرت وکړه څه وکړه ایکسکیوز ورته وکړه او پیسې ولا ډبل ورکړي د قیمت دا بیا آباد کړي ډبل ورکړه چې دا بیا ځکه دا موږ کانسټیټیوشنل ابلیګیشن دی دا موږ کانسټیټیوشن او په سواد کې هندوان نشته تل سکان دي هلته سړي ګوردواري دي نه هلته کې هغه سکان هم په احتجاج کې مسلمانانو سره شریک وو نه په دې بابری مسجد دی احتجاجي مظاهره چې ونه پای کې سکان ورسره شریک وو خو بس دوی چې په بازار کې ور روان اوس مسلمان جذباتيان چې پسې کو پیندو کو نه پويږي صحیح دا یې په ګوردواره ورته ورته آی ورته ونه کدا څه کوئی مونږ په تاسو ته لازم یو خدای فرق نه وخت هم نه چې مونږ باندې میره کړ حاله به خیر د پکېږي ما پیسې بدل کړې به نه جوړه پیسې بدل به به جوړ نو واپس پر سبق وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا نو دا یو معنی دا شو چې دغه رنګي مونږ دوستان ګرځو ظالمان د یو بل ظالمان دوستان ګرځو د یو بل دوی معنی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا دغه رنګي مونږ مسلط کو ظالمان په یو بل باندې مسلط کو ظالمان یو په بل باندې چې د دنیا کنټرولي او درین وکذالک نولی دارنګ مونږ ولایت ورکو ظالمانو ته په ظالم قوم باندې نو چې قوم ظالم شي ها نو ورته الله تعالی حکمران ظالم کی حدیث کې راځي کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه تاسو یې هم دغه رنګ به تاسو باندې امیران مقرر شي دغه رنګ به در باندې حکمران مقرر شي چې څنګه تاسو یې حضور اسلام یو حدیث کې انما هي اعمالکم ترد علیکم دا تاسو د خپل اعمالو ریفلیکشن دی دا تاسو د خپل کردار او د اعمالو ریفلیکشن دی لہذا تر خپل اعمال اصلاح کا الله تعالی به التفا پریزیدنسی کی چینج راولي څنګه به چینج راولي په پریزیدنسی کې په ارګ کې به چینج راشي اګه ستا اعمال نه چینج کیږي نو ارګ کې به د بدتر نه بدترین سره راځي د بدتر نه بدترین سره راځي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا زمون د علاقې او پښتون شاعر او یو مخکې وفات شو هغه یو ډېر ښه شعر ویلی قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کې چې بیا سانه هغه قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کې چې بیا سان اخلي بس ټول خلک وایي خاموش یا معاشر الجن او ډلې جناتو د انسانانو
الم یاتکم رسل منکم آیا نور اغلی پیغمبران تاسو تاسو د قبیله څخه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول تاسو آیاتونه زما وینذرونکم اوان کول تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات درځ تاسو نه چې دا قالو دوی وی شهدنا غدا انفسنا مونږ اقرار کو په ځانونو خپلو وغرتم الحیات الدنیا او دوکه کړو دوی له ژوند د دنیا وشهدوا علی انفسهم دوی په گوايو کې خپل ځانونو باندې انه کانوا کافرین چې تاکي سره دوی او کافران ذالکا الم یکن دار دی وجه چې نه درپستا مولک القرى هلاکون کې د شارو بظلم الظلم او زیاته او آلوا غافلون چې استوګند دي اوسیدن کې دي غافلون به خبرې د ظلم نه. الله تعالی فرمایي کوم قوم چې د ظلم نه به خبرې زد ظلمن اغه نه قتلوا او نه هلاکوم ظلمن اغه نه دا چې څوک په ظلم کې انوال شي هلاکت پاوی راولم دا چې څوک په ظلم کې انوال شي او په ظلم کې انوال شي معنا چې اکثریت د قوم هغه مجرمان شي چې د قوم اکثریت هغه مجرمان شي. علامه یو ډېر عجیب خبره کړې اردو کې چې فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. فرد کو جرموں کی سو کی فرد کو جرموں کی نو فطرت مانا اللہ فطرت مانا اللہ اللہ تعالیٰ وسر تسامح کے اگنور کریے اللہ تعالیٰ وسر تسامح کے مانا اگنور کریے گیو ہمیں لٹل بٹ ٹائم لگنور وقت والا وردا صحیح خواغوی ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف خو یو قوم کی اجتماعی اعتبار سره مجرمان شي دا گناہ بیا اللہ تعالیٰ قطعا نماز کئی حتی بیا اللہ تعالیٰ دا سے عذاب راولی ټول لاندې باندې کی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرمائی چې بیا د ظالمانو هغه ز اپ سایډ ډاون کم ظالمان بیا سو فقطع دابر القوم الذين ظلموا چې کله قوم اجتماعی طور مجرمان شي بیا اپ سایډ ډاون کوم. اوس داغه لپاره بیا پیغمبر طریقه خود لیدا چې تو ګوره چې جرم ډیر زیات شوی دی ګناهونه ډیر زیات شوی دي وایلیشن ډیر زیات شوی دی نو چې څومره استغفر الله ته ویل شنو وایا تب خدای بل تابچ کی استاد وجه بدا مسلمانم بچی تر کافی وخت پورې څه کته استغفار کې دا فرض کفایه ده ته استغفار کې د چا طرف نه د ټول قوم طرف نه چې الله ته مهرباني وکړي خدای مونږ باندې عذاب مراوي خدای مونږ باندې عذاب مراوي ځکه قوم ټول مجرمان شي اکثریت مجرمان دي وایلیشن کوي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران من ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسوء وتوانا للوانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. بركيسان